عزتمند په مسلمانانو شي یو عامه بیماری او عظیم ګناه چې د غنوم غیبت تا چې دا دمر عام شو دا چې په عامه دنیادار خلق پرېر دا دیندار خلق خواص خلق چا ډېر دیندار ځون توي هغه دغه بیماری نه په معاشره شه باچ نه دی خدای عزتمند سمره سنگین ګناه دا عزتمند میژنن په دې باندې الله رسول چې سمره احادیث راغلي دي دغه ټول احادیث احاطه خو ناممکن ده خو ډېر زیات احادیث راغلي دي دغه په باب شه چې د غیبت سمره ګناه ده عزتمند میژو کوشش کوي مختصر طریقې سره چې هغه حدیث سره نقل کړي الله رسول فرمایي یو حدیث مبارک شردری می چې د سود سبوند او یا بابینا دی په ټول شه سهل وارسون باب عدد لکه الیاذ بالله یو سړی چې د خپل میر سره زنا کوي وی چې یو درهم سود کول 36 مرتبه یا 35 مرتبه زنا کول نه صح ګناه ده او بیا الله رسول په فرمایي چې په ټوله شه بدترین سود او خبيثترین سود دادا چې یو سړی په بل مسلمان ورر پر لګیا دا او دغه بروریزی کوي او دغه عیبینا لټای او بیانای خلک ته دغه عزت کموله کوي دغه په عزت شګوته وای یو حدیث مبارک شردری می حضرت ابو هريره رضی الله تعالی عنہ روایت تا دوی چې ان رسول الله صلی الله علیه وسلم قال الا رسول فرمایل صحابه کرام ته اتدرون مل غیبه ای صحابه تو ستپتا شتا چې غیبت تشی توی قالوا الله ورسوله اعلم صحابه کرام ورته فرمای اے دی الله رسولا الله و خبر وی الله رسول و خبر وی قال الله رسول تو فرمایل ذکرک احاک بما یکره ته یو مسلمان ورر په داسې عیبې سره یې دوي داسې حاصلاتې سره یې دوي چې هغه دته باد ور لاګېږي کچېره دته ته مخ بیانوي بیا په د بندش نه لاګېږي ودای نشته د ورسته ته لاګیا او هغه خبره پسې کوي صحابه کرام ورته فرمایي چې اې د الله رسولا ارایت ان کان فی اخی ما اقول کچېره میر د مسلمان ورر شه د عیب موجود وي چې د میر د ورسته بیانای د بیا غیبت وي الله رسول ورته فرمایي قال ان کان فی ما تقول فقد اغتبته د کیم چې په کیم عیب چې په موجود دا او تی بیانوي دا خو ته غیبت کوي کچېره په دشه موجود نه وي تی په بیانوي دا خو غیبت نه ده بلکې دا په غیبت نه سخت خبره ده بلکې دغه ته تهمت ویلا شي تهمت ورته ویلا شي سمره عزتمند سنگین ګناه ده یو حدیث مبارک شردری می الله رسول فرمای من اربع الربا استطاله المرء فی عرض اخیه الله رسول فرمای چې په ټوله شه بدترین سود دادا چې یو سړی د بل مسلمان ورر په عزت باندې حمله وکي الله رسول فرمای چې دا بدترین سود دا یو بل حدیث مبارک شردری می چې د الله رسول څنګه د چا ذکر وشو د الله رسول څنګه چا سه کې دو یو سړی سره دو چا پلونکای سړی خدا سے دا چې لا یاکل حتا یطعم دمرا پر خروق نه کوي چې سه پر د دتا تیار کړه نه و دمه پر سوارلی تنور چیږي چې سه پر د سوارلی ورته تیار کړي نه یعنی پلونکای سړی ډیر سوستا معنی دا وا الله رسول صحابه کرام ته فرمایل چې دا خو توسه د دغه باتو کو دی ورته ویل چې اې د الله رسولا کچیر پدشه یو عیب یو سستی یو خصلت موجود وي او میږي دای به دغه غیبت تا دغه غیبت شرطي الله رسول ته فرمایي چې دغه غیبت غول د پر توس د پر دا غیبت کافی ده چې په بل مسلمان ورر شه د یو عیب موجود ده او دای نشته او ته هغه بیانوي رسول مخ د شزینا سره د ګناه په تر باندې یعنی مون حرام کاری شوې دو زنا ګناه عمل نه شو ده سلیر ور د زون باندې اقرار وکړو او حدیث مبارک شرطي چې وفي كل ذلك يعرض عنه رسول الله صلی الله علیه وسلم او دوی په هر ور چې کله د زنا اقرار په زون باندې کو والا رسول مخ ناړو چې دا څه خبره کوي وی په اخر شه الله رسول ته فرمای فما تريد بهذا القول اذ قولنا دغه اقرار نه تو اراده سدو د ورته وی چې اې د الله رسولا دمو اريد ان تطهرني مو اراده دادو چې مونږ ګناه شو د مو پوکا سمانا مراجم کا زنا چې کله د شادي شوده سړی ش زنا نه وشي او په هغه باندې ثابت شي یا
چې په خپل باندې اقرار وکړي به دغه ته په شریعت کې سزا د رجم ورکول شي رجم دې ته ویل شي چې سینېرا سره په مزګه شکاډاور ته وکندلا شاخ وک یو مسلمان پر جامع شل به په کونی وشته تر دې چې مړ وش دا ګوره د صحابي نه ګناه شو د بیقرار ده خپل ژوندۍ ختمای چې دا مې د ختم شو چې الله ناراض نه چې زه د ګناه نه پوک شم چې الله جل جلاله دې مونږ ناراض نه نو دا ورته چې دې الله رسوله د مو اراده دا چې مو پوک کا د مو ژوندۍ د ختم شو چې الله ناراض نه الله رسول دې په حق شه فیصله د راجم وکړه دای راجم کړای شو په دې باندې کونی وریدل دوا کسون د انصار صحابه کرام وی یو ملګری بل ملګری ته دا خبره کوله یو انصاری بل انصاری ته چې انظر الی هذا الذي فطر الله عليه وچ دغت وګرا الله پردا په باندې اچولی وا فلم يدع نفسه حتى رجم رجم القلب د خپل ځون پرې نشدو وزون یې داسې په کونی په